بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د روغ به یاست او اونۍ به مو په خیر تېره کړې وي. قدرمنو اوریدونکو، خوشحاله یو چې یو ځل بیا د وخت ارزښت او مدیریت د خپرونې وخت را رسېدلی دی او د همدې خپرونې په وړاندې کولو سره زه نظر محمد زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. قدرمنو اوریدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع مې یو ځل بیا هم خپلو ټاکلو موخو ته د رسېدلو لپاره لارې چارې، نو هیله ده تاسو خپرونه تر پایه راسره واورئ. اوومه ځانګړنه چې موخو ته د رسېدلو لپاره لازمي ده: په کارونو کې له بېپروایي ځان ساتنه. هغه څوک چې غواړي خپلو موخو ته ورسیږي باید په کارونو کې له نن او سبا څخه ځان وژغوري. که انسان په دغه بد عادت روږدی سي، موخې ته نسي رسېدلی او بې شمېره نن سبا به تیر سي او دی به خپل کار پکې ترسره نه کړي. په مختلفو اړخونو کې بې پروایي اغېزمنتوب له منځه وړي او کارونه ګډوډوي. د کارونو ځنډول یو لوی مصیبت دی چې زموږ د ژوند په ټولو کارونو کې خپور سوی دی او یو د عمر له تباه کوونکو اسبابو څخه دی. داسې هم پېښ سوي چې ډېر کارونه د نن او سبا په پلمه لومړی هیر سوي او بیا له لاسه وتلي. شیخ محمد غزالی رحمه الله ویلي دي: ایا پوهیږئ چې د انسان عمر څنګه له لاسه وځي؟ د سبا په پلمه له نن څخه بې پروایي کوي او دغه لړۍ ادامه پیدا کوي تر هغه چې ژوند له هر خیر ښېګڼې او نیکۍ څخه پرته پای مومي. که چیرې هغه کار چې تاسو ته در سپارل سوی دی تاسو یې ترسره نه کړئ، نو دغه کار به د نورو د ناراحتۍ سبب وګرځي. ډېری داسې کسان شته چې خپل کارونه په خپله نه ترسره کوي، خو بل پلو ته د نورو غیر اړین کارونو په ډېر ځیرکتیا سره په خپل وخت ترسره کوي. په پای کې خپل کارونه تر نامعلوم وخت پورې پاتې او ځنډېږي. د یو ښه کار کول د ښه کار ترسره کولو سره توپیر لري. که چیرې ډریور د ډریورۍ په وخت کې د خپل ملګري د ساعت په جوړولو لګیا سي، ډېری ناڅاپي پیښې به ترسره او واقع سي. په کارونو کې د نن او سبا کول انسان له موخې څخه لیرې کوي، د کارونو حجم ډېروي او د کار کولو حوصله له منځه وړي. آیا سبا ورځ به ته زیات اوزګار سي؟ ډېری خلک کارونه سبا او تر نامعلوم سبا پورې ځنډوي. اوس دا پوښتنه ولاړیږي چې آیا په راتلونکي سبا کې به ته ډېر اوزګار یې او یا به دې وخت زیات سي؟ حقیقت دا دی چې د انسان په عمر هره ورځ تېرېږي، وختونه یې کم او مصروفیتونه یې ډېرېږي. د دې په هیله چې یو فرصت پیدا کړي، د کارونو پرېښودل تر سبا او نامعلوم سبا د نفس له چل او د شیطان له وسوسې پرته بل څه نه دي. حضرت علامه عبدالفتاح ابو غده رحمه الله په دغه اړخ کې خپله غوره تجربه موږ ته داسې بیانوي: ځینې دا ګمان کوي چې په راتلونکو ورځو کې به لږ مصروفیتونه ولري، اندېښنې او خنډونه به لیرې سي او په راتلونکي کې به د ځوانۍ د دورې په نسبت اوزګار. نو پوه سئ ای ورونو، حقیقت د دې برعکس دی. زه اوس د خپلې تجربې او پوهې پر بنسټ تاسو ته وایم: کله چې عمر ډیر شي، مسؤلیتونه دې هم ورسره ډیریږي. په لوړ عمر کې وخت کم، بدن کمزوری، روغتیا، ښکلا او تازهوالی کم او مسؤلیتونه ډیریږي او درندیږي. نو په همدې سبب خپل ځان په نامعلوم سبا پورې مه تړئ، ځکه هر موقعیت او ظرفیت له هغو کارو څخه ډک وي چې باید ترسره سي. بریالي انسانان دا هڅه کوي چې خپل کارونه راتلونکي ته پرې نږدي، ځکه انسان له خپل راتلونکي حالت څخه خبر نه لري. همدا سبب و چې کله عمر بن عبدالعزیز ډیر ستړی شوی و، دا وړاندیز ورته وشو چې ځینې کارونه راتلونکي ته پرېږدي. ویې ویل: زه د یوې ورځې کارونو ستړی کړی یم، که د 2 ورځو کارونه راته ټول او جمع شي نو څه به کېږي؟ ډاکټر اوسلر وایي د سبا او راتلونکي لپاره غوره چمتووالی دا دی چې له ټول توان، وړتیا او مهارت څخه کار واخلو، څو وکولی شو د نن ورځې کارونه په ښه ډول ترسره کړو، او دا د سبا او راتلونکي لپاره غوره چمتووالی دی. هغه څوک چې د نن کار سبا ته پرېږدي، په یقین سره چې دغه لړۍ ادامه پیدا کوي. د سبا کارونه نامعلوم سبا ته ځنډېږي تر هغه چې د خپل ژوند کړنلارو او موخو ته مثبته کتنه ونه کړو، نظم او هلې ځلې د ټمبلۍ په ځای کښت نه کړو. څوک چې د نن کار سبا ته پرېږدي، په یقین سره چې دغه لړۍ ادامه پیدا کوي. د سبا کارونه نامعلوم سبا ته ځنډېږي تر هغه چې د خپل ژوند کړنلارو او موخو ته مثبته کتنه ونه کړو، نظم او هلې ځلې د ټمبلۍ په ځای کښت نه کړو، نو نشو کولی د ژوند د کړنلارو په کښت باندې ولکه پیدا کړو. په پایله کې به د بریالیتوب له کاروان او قافلې څخه لیرې پاته وو. موخو ته د رسېدلو لپاره 8مه ځانګړنه:
له راحت خوښونې ځان ساتنه. ډېری خلک د آرام او راحت خوښونې په سبب له خپلو موخو پاتې کیږي او له مثبتو او ګټورو کړنلارو سره لیوالتیا نه لري. په بشپړ ډول دغه خلک راحت او آرامي خوښونکي دي چې خپله آرامي او راحت خوښونه توجیه کوي هم او نه یې قبلوي. راحت خوښونه یعنی پر خپلو وختونو باندې د ولکې نه لرل. هغه په خوب، خوراک او بې ځایه لوبو تېرول راحت خوښونکي انسانان د نفس د غوښتنو پر وړاندې نشي درېدلی. د ژر تېرېدونکو خوندونو، شهوتونو او خوښیو ښکار کیږي او خپل ارزښتونه له لاسه ورکوي. دې ته تیار نه وي چې د جومات د لمانځه لپاره خوب پرېږدي. ټولګي ته هم ناوخته ځي او ډېری ښه ځایونه او وختونه په خوب او یا غیر اړینو کړنلارو کې ضایع کوي. د خپل ځان د انضباط په خاطر ځمکه او وخت ورنوي. که چیرې له ملګرو سره په یو جشن کې مصروفه سي نو پر خپل وخت ولکه له لاسه ورکوي او دا ورته مهم نه وي چې څومره وختونه یې ضایع کیږي. ځینې خلک ګټورو ویناوو او وعظونو ته د غوږ نیولو حوصله نه لري، خو همدغه ډله کسان بیا کینی د ټلویزیون ریموټ را اخلي او ډول ډول شبکې پکې لټوي. دا خلک راحت خوښونکي کسان دي. ډېری ځوانان دې ته تیار نه وي چې ګټور کتابونه ولولي، خو بیا همدغه خلک ساعتونه د بې ارزښتو او سطحي ورځپاڼو په لوستلو تېروي، ځکه چې د ګټورو کتابونو لوستل ستونزمن وي. دې ته تیار نه وي چې د هغو مطالعه وکړي. راحت خوښونه په ډول ډول بڼو ښکاره کیږي. کله یو څوک د دې احساس نه کوي چې په دغه نه حس کېدونکي آفت باندې اخته دي، لکه هغه کس چې ستونزمن کارونه نامعلوم سبا ته پرېږدي او د هغه له بار څخه خپله اوږه خلاصوي. انسان د تل لپاره د یوه پیاوړي کشمکش په حال کې قرار لري. نفس انسان د راحت او خوښۍ کارونو ته هڅوي او ګټور کارونه هلو ځلو ته اړتیا لري. خو فکر لرونکي او عاقل انسانان راحت نه خوښوي، بلکې د هلو ځلو او کوښښونو په وسیله خپل ځان موخې ته رسوي او په دې هم پوهیږي چې له راحت خوښونې ځان ژغورنه خپلو موخو ته د رسېدو یو لوی عامل دی. راحت خوښونکي انسانان د مال او دنیا جمع کولو او د ژوند د اړتیاوو پوره کولو ته له بل هر څه اهمیت ورکوي، خو پایلې ته کتونکي انسانان د آخرت د توشې د برابرولو په فکر کې وي او د الله جل جلاله عبادت او معنوي ارزښتونو ته ډیر پابند وي. له ټنبلۍ او راحت څخه د خلاصون په خاطر مسلمانانو ته امر شوی دی چې د نیکۍ په کولو او ښو کارونو په ترسره کولو کې بیړه وکړي. بیړه کول یعنی په کارونو کې چټکتیا. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي فاستبقوا الخیرات، په نیکۍ کولو کې له یو بل څخه مخکیوالی وکړي. همدارنګه په نورو ځایونو کې په سابقو او سارعو سره امر شوی دی او په حدیث شریف کې راغلی دی بادرو، یعنی په بیړه او تیزی سره حرکت وکړي، ځکه چې په چټکتیا یوې پایلې ته ورسیږي. نهمه ځانګړنه موخو ته د رسیدلو لپاره له برکتي شیبو څخه پوره ګټه اخیستل دي. د انسان په ژوند کې ډېری برکتي شیبې شته چې له هغه څخه په ګټې اخیستنې یو څوک کولی شي د ژوند د کړنلارو د پرمختګ په اړخ کې ورڅخه کار واخلي. که څه هم انسان کولی شي د ژوند ټولې شیبې په ګټورو کړنلارو برکتي کړي، خو ځینې وختونه او حالتونه ځانګړنې لري چې نور وختونه له هغو سره نشي برابرېدلی. سهار وختي له یو برکتي وختونو څخه دی، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه وخت لپاره ځانګړې دعا کړې ده. غوږ شه، دا زړه راښکونکې دعا په دې ډول ده: اللهم بارک لامتی فی بکورها. ای فعلونکیه، په سهار وختي وختونو کې زما د امت لپاره ډیر برکت واچوه. له شک پرته هغه کسان چې له برکتي وختونو څخه ګټه پورته کوي سرلوړۍ ته رسیږي. په کړنلار جوړونه او استقامت د خپلو موخو لپاره له دې وخته پوره ګټه پورته کوي او مخکې له دې چې پر ځمکه د لمر وړانګې راوغورځېږي د دغه نیکو انسانانو په ژوند کې ځلا پیدا کیږي. د ورځې 3 او یا 4 لومړني ساعتونه د موخو لرونکو انسانانو لپاره غوره وختونه دي، ځکه په دغه وختونو کې بدن له پوره انرژي او تازهوالي ډک وي. نو یو انسان کولی شي په دغه وخت کې د چا له مزاحمت او ګډوډو اړیکو پرته په خپلو کارونو باندې تمرکز ولري. تجربو دا ثابته کړې ده چې د ورځې د لومړي وخت خوب له ځان سره د ټولې ورځې ټنبلي راوړي.
او هغه کسان چې د ورځې په لومړیو وختونو کې ویده کیږي نشي کولی په ښه او غوره توګه خپل کارونه پر مخ بوځي. خو بل پلو ته ویښ پاتې کېدل او د دیني او دنیوي کړنو ترسره کول شیطاني غوټې راسپړي، ستړیا لرې کوي او انسان په تازه روح او آرامه روان کولی شي خپلو کړنو ته په ښه توګه ادامه ورکړي. علمي څېړنې دا هم په ډاګه کوي چې انسان د سهار په لومړي وخت کې تر هر وخت زیاته انرژي لري او ذهن یې رڼا وي. باید انسان له دغه وخت څخه په غوره توګه ګټه پورته کړي او مخکې له دې چې ورځني کارونه پیل کړي غوره کارونه ترسره کړي. علامه عبدالفتاح ابوغده رحمه الله فرمایي ډېر داسې کارونه شته چې یو انسان هغه له اوزګار وخت تازه او روڼ ذهن او تازه فکر پرته بل وخت په ښه توګه نشي ترسره کولی. دا کارونه باید په برکتي وختونو کې لکه سهار وختي او د شپې په آرامۍ کې کله چې بدن په بشپړ ډول آرام وي ترسره کړي. هدف او موخې ته د رسیدو لپاره باید له دغه برکتي وختونو څخه کار واخیستل شي. انسان کولی شي په دغه وخت کې مهم کارونه ترسره کړي ځکه په دغه وختونو کې ذهن آرامه وي او کاري مصروفیتونه نه وي. د دې مرستندوی عامل او تصمیم دا دی چې یو انسان د شپې په لومړي وخت کې ژر ویده شي څو د شپې په اخیر او د ورځې په پیل کې تازه او په غوره حالت هر کار په کړنلار جوړولو او استقامت سره پای ته رسېدلی شي او پایله یې هم غوره وي. لسمه ځانګړنه موخو ته د رسېدلو لپاره لږ ونیسه خو ټینګ یې ونیسه ده. که چیرې وغواړو چې یو نیم سل پاڼې کتاب ولولو کولی شو د ورځې په 100 پاڼو لوستلو سره یاد کتاب په 15 ورځو کې پای ته ورسو. خو طوفاني خوځښتونه له ځان سره ژر ستړیا او مطلق آرامي په بر کې لري. خو د نرم باران نم هم اغیزمن او هم تر ډیره دوام کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم دا ښکلی قانون بیان کړی دی: ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ژباړه: د الله جل جلاله پر وړاندې غوره کارونه هغه دي چې د تل لپاره وي که څه هم لږ وي. دغه قانون کولی شي په ژوند کې حیرانونکي اغیز ولري ځکه د کارونو او د کړنلارو ډیروالي ته په پام د ځینو کارونو څخه ځان خلاصول او یا ځینې کړنلارې هیرول د حل لاره نه ده، بلکې د کړنلار جوړول او د وختونو ټاکل که څه هم لږ وي په کارونو کې د پرمختګ سبب ګرځي. د غرونو څوکو ته ختل په قدم او آرامۍ سره امکان لري. همدارنګه استقامت لرونکي انسانان هم د بریالیتوب څوکې په ډیره آرامۍ سره فتح کوي. که چیرې یو څوک هره ورځ د قرآن کریم 3 آیاتونه حفظ او یاد کړي د 6 کلونو په تیریدو سره به د قرآن کریم له حفظ څخه برخمن شي. خو استقامت او دوام اړینه خبره ده. 15 دقیقیز قانون او تګلاره. زموږ ګران استاد ښاغلی مفتي محمد قاسم قاسمي حفظه الله وایي د 15 دقیقو تګلاره یوه غوره او اغیزمنه کړنلاره ده. د دې تګلارې پر بنسټ کې یو څوک په 24 ساعتونو کې 15 دقیقې له خپل وخت څخه ځانګړې کړي یوه غوره پایله به ترلاسه کړي. ډاکټر محمود احمد غازي رحمه الله د خپلې لیکوالۍ په باره کې وایي یو لیوال شخص کولی شي د ورځې په 1 ساعت مطالعه او نیم ساعت لیکنې سره لیکوال شي. زما په نظر که د یو چا لپاره د ارواښاد ډاکټر غازي په کړنلار عمل کول ستونزمن وي لږ تر لږه باید په 15 دقیقیزې تګلارې باندې عمل وکړي. انشاءالله چې د لیکوالۍ په برخه کې به غوره پایلې ترلاسه کړي. د وړتیا او توان په اندازه کار کول. هغه څوک چې په عبادتونو، کارونو او یا نورو کړنلارو کې له حد او توان څخه زیات څه ترسره کوي نشي کولی چې کارونه په ښه توګه ترسره او پای ته ورسوي. داسې هم پیښ شوي دي چې کار په پوره ډول ترې پاتې شوی وي. همدا سبب دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اکلفو من العمل ما تطیقون. په هغه اندازه کار وکړي چې وړتیا او توان یې لري. د وخت ارزښت او مدیریت د خپرونې قدرمنو مینوالو، نننۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده خپرونه مو راسره اورېدلې وي. نو تر بیا چې د همدې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغه درڅخه اجازه غواړو. د الله په امان.